بل صفت سره واذا قيل لهم امنوا كما امن الناس کله چې ویل شي دوی ته امنو ایمان راوړی کما امن الناس څنګه ایمان راوړي څنګه ایمان راوړل د نور خلکو امنو ایمان راوړی کما امن الناس لکه څنګه ایمان راوړل د نور خلکو قالوا دی وی انؤمنو ایمن ایمان راوړو کما امن السفهاء لکه څنګه ایمان راوړل د کمقل خلکو الا خبردار انهم بشکدوی هم السفهاء هم دوی کما قلی ولكن لا يعلمون لیکن دین پوئیگی واذا قیل لهم آمنوا کما آمن الناس پدی آیت کې د دې منافقانو درې نور قباحتونه او درې نور صفاتونه بیان شوي دي یو کما قلتوب یو صفت دار چې صحابو ته به سفهاء ویل کما قلب ورته ویل یو معنا دویم نمبر دا چې دی پخپل باندې کما قلو پخپل پدی کې صفاحت والو او دریم صفت پکې د دې منافقانو دا ده چې دی په خپل جهالت باندې پویدل نو دی په خپل جهالت باندې نه پویدل چې منګه جاهلان یو او من کما قلیو دا درې مسلې او درې صفاتونه په دې مبارک آیت کې بیان شوي دي الله وکړي چې دی ته ویل شي چې ایمان راوړی د چا پشان کما امن الناس لکه څنګه چې ایمان راوړی دی د نور خلق دا نور خلق څوک دي د نور خلق په باره کې الله حافظ عماد الدین ابن کثیر لیکلی دي هم جميع الصحابه د دین ټول صحابه مراد دي کما امن الناس مراد صحابه کرام دي یعنی څنګه چې صحابه ایمان راوړل دي د قشان ایمان تاسو هم راوړی د صحابه په ایمان کې سو د صحابه په ایمان کې یو شی چې هغه اخلاص د صحابه په ایمان کې سو اخلاص وکي نو په دې ځای کې مونږ وایو چې د صحابه کرامو ایمان زمونږ د لپاره معیار دی پس کې په اخلاص کې څنګه چې صحابه کرامو په اخلاص باندې ایمان راوړی دی هم د قشان ایمان مسلمانانو ته تاسو هم راوړی زم دلته کې دا تشبیه په اخلاص کې ده څنګه په اخلاص کې ده څنګه چې صحابه کرامو په اخلاص باندې ایمان راوړی دی دغه شان تاسو په اخلاص باندې ایمان راوړی نو په اخپدی اخلاص کې الله رب العالمین موږ ته صحابه کرامو دا ایمان معیار حق کې خودو چې د صحابه کرامو په شان ایمان تاسو راوړی او دا اخلاص ځکه مراد دی چې په منافقانو کې اخلاص نو بلکې هغوی د شک او د نفاق په بنیاد باندې ایمان راوړو نو آمن الناس دا معنا شوله دلته یو مسله یاد ساته چې کما آمن الناس څنګه چې ایمان د انسانانو راوړی دی صحابه کرامو ته انسانان ویل انسانان داسې ولې نه ویل چې څنګه چې ایمان د صحابه راوړی دی د صحابه کرامو ته انسانان ویل ولې یوازې د صحابه کرام انسانان دي نور خلک انسانان نو د دې جواب هم دا دی چې لانهم فی الحقیقه ناس په حقیقت کې هم دا خلک دي ولې لجمعهم فضائل الانسانیه چې د انسانیت څومره فضایل دي هغه ټول په صحابه کرامو کې موجودو ټول په صحابه کرامو کې موجود لکه په دې حماسه کې یو شعر دی لخشيته سواهم من جميع الناس انسانا لکه تبوي چې الله د خپل یری د پاره د دې خلکو نه بغیر اړو نور انسانان نه دی پیدا کړی دا صحابه کرام پیدا کړی دي چې دی د الله نه په حقيقي معنی کې یریږي نو کما امن الناس دا معنا دا و اذا قيل لهم کله چې ویلې شي دوی ته امنو ایمان راوړی کما امن الناس لکه څنګه چې ایمان راوړل دي نور خلکو د صحابه کرامو دلته یو مشهور مسله ده او هغه ځکه بیانومه چې عام طور باندې د خلکو په ذهن کې یو سوال دی او بار بار کوي په هر ځای کې کوي او خاص کر د عوام او د هغه خلکو ذهن دی چې چاوي نه پويږي نو خلک بیا بلبل سوي او هغه دا وی چې مولانا مودودی رحمه الله ویلي دي چې صحابه کرام معیار حق نه دي دا یو ډیره معرکۃ الارام مسله ده او دا ډیره زیاته بیانېږي او د مولانا صاحب چې کوم د خپل تحریک د باره کوم دستور لیکلی دی کوم دستور په دستور کې چې دفعه نمبر 6 ده نو په هغې کې لیکلی دي چې د قرآن او سنت د بغیر به د چا خبره هم مونږه په پټو سترګو باندې نه منو بلکې د قرآن او حدیث نه بغیر د چا خبره د تنقید نه بالاتر نشته نو د دې نه معلومیږي دا چې مولانا مودودی رحمه الله صحابه کرامو په دې خبره باندې ځان په کول پکار دی هغه مدعی سست او گواه چست ولا نشي اول د مولانا مودودی سے کتاب راواله او صحیح وګوره چې د مولانا سے مقصد پدې کې څه دی نو مولانا مودودی رحمه الله لیکلی دي چې د قرآن او د حدیث د قرآن او سنت نه بغیر
بل څه شی معیار حق نشته. قرآن او حدیث زمونږ دپاره معیار حق دی. ولې؟ ځکه دا الله مونږ ته ویلي دي، الله ته معیار حق جوړ کړی دی. الله وایي فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی الله والرسول. که ستاسو په یو خبره کې تنازع راشي نو الله او د الله رسول ته پیش کړي، یعنی قرآن او حدیث ته پیش کړي. نو چې الله مونږ ته ویلي دي نو زما او ستا پکې ولې شک دی؟ بیا یو خبره دا شوه. دویم نمبر دا خبره چې د خلکو ذهن کې غلطه اچي چې یاره دا خلک صحابه کرام معیار حق نه مني، دا خبره غلطه کېده. دې خبره باندې ځان پوهه کول چې دا خبره څنګه کول پکار دي. بالفرض کړه دې معیار حق نه دا مناش او د معیار حق کې ګوره یو دلته حق دی، حق معیار حق یو حق دی. دا ان شاء الله د سورۃ بقره په اخر کې تفصیل باندې بیا بیانوم دا مسله. خو دې ځکه د دې مسلې له وضاحت کومه چې یو حق مسله د حق څه ته ویل کېږي. نو حق چې دی دا صحابه کرامو په ټولو اقوالو کې او په افعالو کې په اعمالو کې را باندې. مطلب دا حق د صحابه کرامو د اعمالو نه بار نه دی. د صحابه کرامو چې په شریک باندې څومره اعمال کړی دي نو دا حق دي. په دې معنا باندې صحابه کرام معیار حق دي او منګې منو ټول مسلمانان یې مني. نو ته اسې د خلکو په ذهن کې شکوک اچي او شبهات اچي د منافقانو کار کې او خلکو ته وایي چې دې صحابه کرام معیار حق نه مني او د خلکو ذهن خرابې. نو په دې معنا باندې چې حق د صحابه کرامو په اقوال او افعال کې را باندې نو او را باندې صحابه کرامو چې کم کارونه په اجماع باندې کړی دي او اجتماعي کارونه کړی دي دا بالکل زما سره لپاره معیار دی. ایمان معیار دی په اخلاص کې او دا عمل زما سره لپاره بیا معیار دی. خو دویم نمبر مولانا صاحب چې کوم خبر کوي نو په غزان په کول پکار دي چې کله کله د صحابه کرامو خپل اجتهادي یو صحابي یو اجتهادي مسله کړی دا. نو د صحابه کرامو کې د صحابي چې کوم ذاتی اجتهاد دی نو زما سره لپاره بیا معیار نه دی. ولې؟ دا خو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه ده چې المجتهد قد يخطئ وقد يصيب، چې مجتهد کله حق ته رسیږي او کله هغه خطا کیږي. نو بالفرض کدا دا صحابي په دې رائے کې خطای نو په دې خطا پسې خو ته بیا نشد للی. نو په دې معنا باندې موږ وایو چې د صحابه کرامو کوم اجتهادي اقوال او اعمال دي هغه معیار حق نه دي. دویم نمبر دا په هغوی نه څه غلطیانې شوي دي. اگر چې د صحابه کرامو نیک کارونه ډېر زیات دي او غلطیانې کمې دي لکه پړو کې د مالګې برابر نه دي. د صحابه کرامو هغه نیک اعمال د ګناهونو نه ډېر زیات دي، د غلطونو ډېر زیات دي او الله تعالی بخلیم دي بیا الله ته معاف کړیم دي. خو بعضې غلطیانو نسبت په احادیثو کې شوی دی، موږ ورته نه کوو په احادیثو کې شوی دی. چې په حدیثو کې شوی دی نو دغه خود سړی معیار حق نشي حق دی. لکه زه یو مثال پیش کوم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابي دی حضرت عمر بن الخطاب رضی الله عنه جلیل القدر صحابي. نبی علیہ السلام ورته وی تعالی شیطان مخ نشي درتلی او هغه وی چې کوم سړی جنوب شي دغه لپاره تیمم نشته، د جنوب لپاره تیمم نشته. ټول صحابه کرام د جنوب لپاره تیمم شته. حضرت عمر فاروق صاحب د جنوب لپاره تیمم نشته. هغه دې مسله نه ده خبر. نو په دې کې خدا معیار حق نشي ګرځیدي دا عمل. یا دا مسله چې حضرت عمر رضی الله عنه به دا خبره کوله چې د حج تمتع چې موږ څه ته وایو حج تمتع، د حج تمتع نه به دا غي د منل انکار کو چې حج تمتع نشته. دا نو چې قصدن آمدن نه منو خدا مسله ته نو رسیدلې چې نو رسیدلې په دې وجه باندې هغه ته نو خبر. مونږ وای دا هر عمل معیار حق مو وای، هر عمل ته معیار حق مو وای. او صحابه کرامو په عمل باندې اجماع وکړه، په اتفاق وکړو، زموږ سره پر قانون جوړ شو، بیا بالکل معیار حق دی. یا یو صحابي دی حضرت ماعز اسلمي رضی الله تعالی عنہ نبی علیہ السلام لراغه یا طهرني یا رسول الله د الله نبی ما پاک کا. ولې می پاک کا؟ ځکه زمانه دې قسم غلطي شوې ده. نبی علیہ السلام ته بل طرف ته مخ واړو، بیا رغه ما پاک کا. سلور زلت نبی علیہ السلام بل طرف ته مخ واړو او دا مبارک صحابي براتلو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ویل چې ما پاک کا ما پاک کا ما پاک کا. نو اخر نبی علیہ السلام صحابو ته البوزي او دله سزا ورکړي، هغه سزا ملاو شولا. نو بد عملی کول او غلط کار کول دا خو معیار حق نه ګرځي. ما د خبرې مقصد دا نه صحابه کرامو تنقیس من کو نه غلطیانی بیانو او مسله باندې پوهه کول کو چې دا خبره غلطه ولي خلکو ته سړی کوي چې دا خلک دا صحابه کرامو ته معیار حق نه وي. هم مولانا سی ویلي دي چې معیار قران او حدیث او موږ هم دا عقیده معیار قران او سنت ده. ها کم معیار چې رسول الله پیش کو جوړ کو نو صحابه کرام په دغه معیار باندې پورو. په دستور کې مولانا دا خبره لیکل په دې باندې تاسو اعتراض ده. مولانا وی کم معیار قران او سنت ده او نبی رسول الله کوم معیار جوړ کو نو اول په صحابه کرام پورو شو نو خبره ختم شوله. او صحابه کرام ته الله فرمایي د دې آیت لومبه مخاطبین صحابه کرام دي چې فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. دا معنا شوله. واذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس کله چې ویل شي دوی ته ایمان راوړی کما آمن الناس لکه څنګه چې ایمان راوړل دي صحابه کرامو قالوا دی وی انؤمن ایمان ایمان راوړو کما آمن السفهاء لکه څنګه چې ایمان راوړل دي بیوقوف خلکو دې کما خلکو ایمان راوړل دي
العیاذ بالله صحابه کرامو ته کما قوي سفها جمع د سفيه دا سفيه لیکي خفيف العقل تا چې عقل کمی بے عقل ته نه وي هغه ته معتو وي بیا بے عقل او دا سفيه لیکي خفيف العقل تا عقل کمی کم سوال لذي چې صحابه کرام دومره لوی خلق دي چې الله تعالی ورته په دنیا کې ویلي دي رضی الله عنهم ورضوا عنه الله ته راضي دي نو بیا ورته دي منافقان ولي کم قل ویل سفهای ورته ولي ویل داغه جواب دار چې لعدم انصافهم بانصاف خلقو خو بد نه پیجاندل تمیز د خود بد نه کو بانصاف خلقو په دیو جبانی صحابه کرامو ته به کم قل ویل دویم نمبر دا چې دا صحابو ته به زکه کم قل ویل چې لفقرهم صحابه کرام اکثر غریبانو دې غربت د وجه به کم قل ویل چې دا په دنیا نه پويږي دا په دنیا نه پويږي زکه دا غریبان دي کدا د خيارو ډېر پیسې په ګټلې وي نن سبا هم دا مسله ده څوک چې غریبي خلکو د خيار وروي نو غریب کډېر مخيار شي نو څوک د خيارونو په سب کې نه حسابي او مالدار کډېرم کمقلي خلکو ته بیا مخيار وي دا طریقه د منافقانو چې صحابه کرامو ته منافقان سپهاویل په دې معنا باندې چې هغه غریبانو او دریم نمبر خبره ده چې لجهلهم بقدر صحابه دي صحابه کرامو قدر نه پیژاندو صحابه کرامو مرتبه ورته نه معلومه کړه صحابه کرامو مرتبه ورته معلومه چرته به صحابو ته کم قل نه ویلې امام شافعي رحمه الله چا ورته ویل چې د حضرت امیر معاویه او د حضرت علی رضی الله عنه په منځ کې چې کم جنگ شوی د کم یو په حق دا ته پوښتنه هغه ورته ویلو لسی کار دی چې د صحابه کرامو د وینو نه الله زما او استا توري محفوظ ساتلې دي زما او استا په تور باندې صحابي نه دی خوښ شوی نو موږ د صحابه کرامو په عزت باندې خپل جبه ولي زخمی کوو خپل جبه ولي کړو مطلب دا پریک د صحابه کرام دا الله بخلی دي الله معاف کړی دي نو په صحابه کرامو کې دا مکو چې دا خو دا بدو دا وکړو به نه ومو ایوبل سلبو کې یو کس وی چې د صحابه کرامو مثال د سترګو دي د سترګو لکه سترګې چې خوښي او سترګو کې بیماری راشي نو سترګې به الله حقيقي چې په دې سترګو ګوتې ته نه وي او چې کله په کتاب ګوتې وهلي نو خو به د خپل سترګې زخمی کې دی وجنا د شرح العقائد کې علامه نصفی رحمه الله او علامه تفتزانی د لیکلی دا چې ويكف عن ذکر الصحابه الا بخير د صحابه کرامو نو من خپل جبه بندي ساتو مگر د خیر خبرې وکاو د خیر خبرې وکاو چې کوم داغونه مونږ ته خیر رسیدلې ده زموږ د پاره کې خیر شتم داغه اتباع وکاو او دا خبر مونږ ته حضرت عبد الله بن مسعود رضی الله عنه کړی دا چې هغه مشکات کې دا کتاب العلم کې دا حدیث موجود دی چې حضرت عبد الله ابن مسعود فرمایي من کان منکم مستنن فليستن بمن قد مات تاسو په تاسو کې په چا پس تل غواړي نو په هغه چا پس لاړ شي کوم چې وفات شوی دی فإن الحي لا تؤمن عنه الفتنه زکه د ژوندونه فتنه محفوظ نه دی په ژوندو باندې قسم فتنه راځي او بیا وې دا سوق دي امرو په کوم امرو پس لاړ شي په قبرونو پس باباګانو پس نا حضرت عبد الله بن مسعود اولئک اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم دا الله د پیغمبر صحابه دي دا الله پیغمبر صحابه درته یادوما او بیا وې اختارهم الله لصحبه نبيه ولاقامه دينه اختارهم الله لصحبه نبيه الله تعالی د خپل پیغمبر د ملګرستیا د پاره دا منتخب کړی دي او الاقامه دینه د خپل دین د اقامت د پاره او بیا حضرت عبد الله بن مسعود د صحابه کرامو درې کلی صفات بیان کړی دي وې دا صحابه کرام سو دا چو كانوا افضل هذه الامه دا دې امت غره خلکو ابرها قلوبا زړونه چو دا بالکل د الله نه یریدل د تقوا نه ډکو اعمقها علما د علم په جهاز باندې ډیر جوور علمونه وسرو او دریم نمبر دا چې اقلها تکلفات پکې کمو ډیر غره خلک انؤمنو کما آمن السفهاء من ایمان راړو لکه څنګه چې ایمان راوړل دي کمقلو الا انهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون الا خبردار انهم بشکدهم السفهاء هم دوی کمقل دي ولكن لا يعلمون لیکن دی پویږي نه په خپل کمقل تو باندې دا د منافقانو ذکر شروع دی بیانو به ورسته مثالونه هم راځي دا دومره زیات مثالونه چې د صحابه کرامو بیان شو صفات بیان شو دا سوال ذهن ترازی چې دومره بیکار خلکو دومره خطرناک خلکو صحابو ته به کمقل ویل جاهلان به ویل نبی اسلام وجل ولې نه استا چې خبره ختمه کړه صحابه کرامو دا بیزتی کولا نبی اسلام دا منافقان وجلې وي داغه جواب واورا یو جواب حضرت امام شافعی رحمه الله کړه دی وی په دې وجبانی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا خلق نه وجل چې دې خلقو د اسلام کلمه ویلا نو په ظاهر کې دي مسلمانانو او شریعت ګوري ظاهر تا
او دا هغه حدیث هغه پیش کړی دی حدیث د وجنه نبی علیہ السلام نو وجل چې ربی علیہ السلام وی امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله ما ته حکم شوی دی پر جنگي کوم چې کلمه وای فاذا قالوا یا فاذا فعلوا ذلك کله چې کلمه ویلا نو عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحق الاسلام خپل وینم زمانه محفوظ کړ دي خپل مالم زمانه محفوظ کو د اسلام په حق باندې با حکومه لیکن نور بسره جنگ نکو مانو په دیو جبانه نبی علیہ الصلوۃ والسلام منافقان نو وجل چې په ظاهر کې مسلمانانو دویم نمبر خبره دا علماء کړی دا چې دا په حدیث کې دی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې په دیو جبانه مې نو وجل چې بیا به خلک وي يتحدث العرب ان محمدا يقتل اصحابه چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپل ملګری وجني بیا به خلک پروپاګاندا وکړي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا جارح مزاج سړی دی او دا خپل ملګری وجني لکه اوس مستشرقین نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دې شکل کې پیش کړي د خټول عمر د جهادونو ډک دی د غزواتونو ډک دی وایي جنگونه نبی علیہ السلام په خپل باندې کړی دي شپږ 50 لخر لګلې دي دا دین خو خونریز دین دی او دا خو په تور باندې خور شوی دی دا اعتراض سم وس کیږي دا اعتراض په زمانہ کې کېدو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دې وجه باندې منافقان نه وجل لې پرې خو دلګر چې د وجل لایقو خو نه وجل په دې وجه باندې چې خلک به وایي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپل ملګری وجني او دریم نمبر جواب امام مالک رحمه الله کړی دی وای د دین دا معلومه شولا چې حاکم چې دی دا کله کله خپل فیصله کنه نافذ نه خیر دی نه نافذ یو حاکم دی یو حکمران دی یو جج دی یو قاضی دی او هغه یو فیصله یو دا فیصله دې کول پکار دی او دا فیصله ورستو کړل او مؤخر کړل په حال په دې عمل ونکو او دا فیصله ورستو کړل دا بالکل جایز دي چې دا فیصله ورستو کی تاخير پکې وکي هغه فیصله ورستو کی لکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام اول منافقانو ته اسم نویل خو بیا سوخ بعد رستو آیت راغه یا ایها النبی جاهد الكفار والمنافقین واغلظ عليهم الله نبی کافرانو سم جنگ وکړه د منافقانو سم وکړه او سختی وسره وکړه نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیا منافقان ختم کړل دي استله دا وجدا دې سره یو بل سوال ذهن ترازی ادا ده چې د منافق حکم په دې زمانہ کې څه دی هغه زمانہ کې نبی علیہ السلام اول منافقان نه دی وجلی ورست بیا وجلی دي په دې زمانہ کې د منافقانو څه حکم دی د منافق حکم نو جواب واورا چې دا بخاری شریف کې یو حدیث دی والسلام فرمایي چې انما النفاق على عهد رسول الله صلی الله علیه وسلم منافقت د نبی علیہ السلام په زمانہ کې وو انما النفاق على عهد رسول الله صلی الله علیه وسلم منافقت د نبی علیہ السلام په زمانہ کې وو فاما اليوم نن ورځ چې دي آیا نن سبا منافقان شته او کنيشته وای فاما الكفر واما الاسلام اوس منافقت نشته یا کفر دی یا اسلام دی یا کفر دی یا اسلام دی اوس خبره دوه قسمه یا خلک کافران دي او یا خلک مسلمانان دي یعنی دا منافقان د نبی علیہ السلام په زمانہ کې وو په دې زمانہ کې منافق نشته یا بسړی کافر یا بسړی مسلمانی مطلب دا دی چې په دې زمانہ کې منافق بالفرض کار شنو دا واجب القتل دی دای معنا دا څوک به وجني بیا به اسلامي حکومت به وجني د عوام حق نه دی او بالفرض کچرته عوام دا اختیار پلاس کراوالي نو هر سړی به بل وجني نو بلکې ځان بم بیا وجني په ځان د خلکو شک راځي چې مسلمان یم که منافقین بیا ډېر فساد جوړ شي د دې وجنه نبی علیہ الصلوۃ والسلام منافقان خو نه وجل دې زمانہ کې هم دا مسله ده لہذا په دې خبره کې احتیاط کول پکار دي اسینو موږ د مکفرون چرته نشو تکفیریه دا یو ډله ده او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ډېر مذمت بیان کړی دی چې هر چاته کافر وي پلانې کافر دی او یو دم په سړی باندې چورلټه پتو لګي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چاته کافر وایو استاد خلینه داله په زلال شي او زی ګرځي راګرځي او هغه سړی ګوري چې چاته د کافر ویلې دی نو کاغه مستحقون دانوم پاغه پسې ون خلی کافر دی بل فرض کچرته مستحق نو دانوم لال شي او هغه اسمان ته وخیږي د طرف تبل طرف دلال شي ورش چې کله زه ونمو واپس تا په سر باندې بیرته کینی ته د تکفیر یو نو ګرځي او د مکفر نو ګرځي لہذا دا خبر ډېر خطرناک دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره نخ بیان کړی وره او اخر زمانہ چې راشي په سنن بهقی کې دا روایت ده چې خلک براش يقرؤون القرآن ولا يجاوز تراقيهم قرآن بالولي ودا قرآن به دې مری نخکته نزي يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية او د دین به دسی وزي لکه څنګه چې دا غشه د ښکار نوزي یعنی دومره سس ایمان به قرآن به خپل او نبی رسول الله خپل आवाजونه به مزیدار قرآن بالولي ولا يجاوز تراقيهم نمرين بهکته نزي یعنی عمل به نه کوي आवाज به مزیداری تلاوت بکي په عمل ته تیار نه او يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية د دین به داسي وزي
لکه څنګه چې یو سشي سوګولي یو ښکار یو مرغۍ باندې غشور کړی دی پوری را پوری دی وزي دغه څه دین نه وزي دین بو درو شي نه ښکاری د خپل کور فصل وي ابل من حدیث ویلو چې یصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا سار به مسلمانی ما خام به کافری ما خام مسلمانی سار به کافری نبی علیہ السلام کم نه خېدي نو یو دا چې سفهاء الاحلام سفهاء احداث الاسنان دي احداث الاسنان یو دا چې ماشومان به احداث الاسنان ماشومان عمر به ډېر کم عمر خلق به نوی نیو بالغان شي به یو داسې خبرې به کوي چې ته به حیرانې احداث الاسنان او سفهاء الاحلام کم عقل به ډېر زیات مشمر الازار پنسي به سمې برکړي او پزان باندې به سم صادره خورکړی تا به سم تقوا دار ښکار کی نبی علیہ السلام وی مشمر الازار دا پنسي به سمې برکړي او کمقل وی عمر نه بکمی قران بخکل وی او نبی اسلام عبادت به دور مزیدار عبادت کی چې تا به حیرانې چې دا زما سره عبادت ده دا څنګه عبادت کومه عبادت خدا ده او د خپل خبره دعوت من خلق لور کوي او نبی اسلام فرمایي چې کس اللهیا داسې غټي ګری به پریخي معلومیږي دا چې یوازې په ګیره باندې یوازې په ټوپۍ باندې یوازې په پنسه باندې نه ده بلکې دا ټول دین منل دي او داسې خاص نخه دیو جن هم غوايو چې یو خاص نخه د اسلام نشته لري ځکه چې هر چا خپل نخه جوړه کړی دا یو سړی به یو شان جامع غوندي هغه ته بدین وي بل سړی بل شان جامع غوندي هغه ته بدین وي او ما او تام ځان له معیار جوړ کړی دی چې هر کده سي شکل او د سي پټکیو د سي ټوپۍ او د سي رومیال او د سي جامع دا مونږ ته مسلمان ښکار کیږي دیو جن اسلام مونږ په جامه نه پیژنو غره اسلام په ظاهري وضع قطع باندې پیژندل کیږي اسلام په روح باندې پیژندل کیږي د اسلام حقیقت پیژندل پکار دي دا خو په پاکستان کې ګوره هر فرقې ځان خپل شیف جوړ کړي ته پیژنده پلان فرقې والا دی په دې خو نه کیږي هر سړی ځان ته خوي ز اهل سنت والجماعت یم بل ته پکړو صاحب یم دیو جن اسلام پیژندل پکار دي منافقت پیژندل پکار دي د چا په आवाज باندې د چا په دعوت باندې نه دي دوکه کېدل پکار چیرې د دعوت ډیر مزیدار ده کې دا مو جوړ مزیدار ده د ذکر ډیر مزیدار ده نه نبی رسول الله تاب د دوکه کی چې زما د عبادت خدا خلق کوي نو دین پیژندل پکار دي قران او سنت پیژندل پکار دي نبی رسول الله وی کنه ترکت فیکم امرین لن تزلوا ما تمسکتم بهما دا خبره ده یو بل مسله یاد کا چې دا د منافقانو تذکر شروع ده دا غزین او من الناس نه شروع ده د لری پورې دا پنځل صفات په دې صورت کې دی واځي او دا قران مجید کې وي د تکرار سره چې کوم د صفات حسابي نه دا 200 ترسي 200 صفات د یوځي په قران کې د منافقانو د تکرار سره او چې تکرار تی وباسي نو بیا سه یو نیم سل ترسيږي یو نیم سل یا 157 صفاتونه قران کې د منافقانو ذکر دي او دا خدل ته سوال لازم د دومره زیات ذکر په قران کې ولې شوی دی منافقان څوک چې هغه وی ګناه چې پرې خودل غواړي ذکر پرې دا مشران وی کنه ګناه ختمول غواړي ذکر پرې دا خلکو د خپل نه د ذهن نه بیستوزي د خپل نه بوغورځيږي خدل ته منافقان غلط خلق دي منافقت غلط شی دی بیا په قران کې دومره ذکر ولې شوی دی بار ذکر کیږي نو دې جواب واورا وې دا په دیو جوانی له اصلاح المنافقین چې منافقانو اصلاح پدې کې وشي ځکه دا مې درته ویلو چې سورۃ البقره په مدني سوراتونو کې د ټول اول نمبر سورۃ ده او دا د منافقانو د اصلاح لپاره د دومره زیات کوشش کیږي او زیات دي تذکرہ کیږي یو دویم نمبر علماوی لتحذير المؤمنین من صفاتهم لتحذير المؤمنین من صفاتهم دا د دې لپاره چې دا مسلمانان د دې صفاتونو نه بچي الله تعالی ته بچکی چې دا ګناهونه د مسلمانان شروع نه کی د منافقانو په سب کې بیا شامل شي نو په دې وجبانه تذکرہ ډیر زیات کیږي او دریم نمبر وی لتمیز الخبيث من الطيب چې و چولم د چرتا یو شان نشي و چولون په کې بیل شي خبيث او طيب د خو بدو په کې تمیز راشي کم خدي او کم بد دي د خو بدو تمیز د پاره د منافقانو او د يهودو صفات قران کې ډیر زیات راغلي دي سلورم نمبر جواب علماء دا کړی دی لالا یظن باهل الفجور خیرا دا ډیره خولي خبره ده دا ته یاد کا لالا یظن باهل الفجور خیرا د دې د پاره چې په ګناګار سړی باندې د نیک ګمان ونه کې لالا یظن باهل الفجور خیرا د دې د پاره چې په ګناګارو خلکو د نیکو خلکو ګمان چرته ونه کې سړی په ګناګاری صرف جامع به د مليانو اغوستي جامع به د مسلمانانو اغوستي جامع به د نیکانو خلکو اغوستي او ته به د سم سړی دی او سم نیک دی نو ته په فاجر باندې په فاسق باندې په ګناګار باندې د نیک سړی ګمان وکي نو چې د په ګناګار د نیک سړی ګمان وکړو دین دی ونړو دین دی خراب کو دیو جو نبی علیہ السلام د بدعتیانو مليانو قدر مکوي د بدعتیانو علماو قدر مکوي د دې عزت مکوي ولی
من وقر صاحب بدعه فقد اعان على هدم الاسلام چا چې د بدعتي سره قدر وکړو د وسره د اسلام په نړولو کې تعاون وکړو ځکه خو لګیا دی دین نړۍ دین خرابې دین بربادي او تا دغه عزت شروع کو نو زما سپورټران پیدا شو اب نور مرتیزیږي نو تا وسره اسلام په نړولو کې څه کار وکړو تعاون دی وسره وکړو او اخري خبر یاد کا وې د دې لپاره د منافقانو تذکر ډېر زیاته کیږي لالا یغتر بهم المؤمنون د دې لپاره چې دا صفاتونه قبل پر صفات منافقان دي او دا غوي خو اسم د نبی اسلام فرمای الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر د دنیا د مؤمن د لپاره جیل د کافر د لپاره جنت ده نو کدا د منافقانو د تسټارټ باټ بیانې دی او د منافقانو جون بیانې دی نو بیا به د مسلمانان دوکه کېدل چې ګوره غالبا دا کار بخی زکه وسمال ډیر زیات دی کنه دا بخی دومره زیات گاډي دي دا پلانې سره بنی کې زکه دومره ډیر پیسې وسره دي دا پلانې سره بنی کې زکه دومره ډیر جیداد دی نو بیا به مسلمان په دبن دوکه کېدل نو ویل الله یغتر بهم المؤمنون فيقع فساد عريض بیا خو پزمکه کې فساد خور شي وي نو الله تعالی په دې قران کې د منافقانو ډیر تذکره وکړه چې دا مسلې په دې کې منتحسد شي